سلامونه دوستان، اوس تاسو کولی شئ د خپل فیسبوک آی ډي په بایو کې هم خپل دوهم اکاونټ یا هم د یو ملګري آی ډي مینشن کړئ. نو که هر څوک راځي ستاسو په دغه بایو کې کوم نوم چې ورکړی دی په هغه باندې کلیک کوي، ستاسو اصلي اکاونټ به ورته راخلاصیږي. نو دغه طریقه څنګه کولی شو؟ بالکل تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ خپل دوهم آی ډي په پیج کې مینشن کړئ یا هم دوستانو په خپل دوهم فیسبوک اکاونټ کې لومړی اکاونټ مینشن کړئ. نو څنګه به کوو؟ په دغه ویډیو کې اسانه طریقه درته ښایم. د ټول نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ پیج درسره فالو کړئ. دوستان دې لپاره به تاسو یو خط تیاروئ، هغه ما تاسو الریډي تیار کړی دی، زما په ټلیګرام چینل باندې شته. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم تاسو ته لینک اچوم، د فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته په لومړي کمنټ کې تاسو ته لینک چې کلیک کړئ تاسو ته به اتوماتیک زما ټلیګرام چینل راخلاص شي. کله چې زما ټلیګرام چینل راخلاص کړئ دغه کومه لیکنه چې ما درته تیار کړې ده په دغه کلیک واخلئ او دا به دوستان تاسو خپل موبایل ته را کافي کړئ. کافي مو کړه راشئ په خپل موبایل کې یو نوټ راخلاص کړئ یا همداسې ځای چې تاسو خپل لیکنه ترتیبوئ په هغه ځای کې تاسو ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړه لاړ به شئ خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته به راشئ. کله چې تاسو دوستان تاسو د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته راغلی، خپل فیسبوک آی ډي لینک به را کافي کړئ. که تاسو پیج منشن کوئ یا هم خپل فیسبوک آی ډي منشن کوئ، تاسو کولی شئ خپل فیسبوک آی ډي کافي لینک باندې به کلیک واخلئ. په دغه ځای کې تاسو خپل نمبریک آی ډي راځي. دوستان دلته یوه مهمه خبره ده چې په زیاتره آی ډیګانو کې دلته د نمبریک آی ډي نه راځي. لکه دغه زما فیسبوک آی ډي تاسو ته ښکاري، زما په فیسبوک آی ډي کوم دلته یوزر نیم د نمبریک آی ډي نه ده. که ستاسو په آی ډي کې نمبریک آی ډي نه وه نو څه به کوئ؟ بیک به راشئ، تاسو به د خپل فیسبوک آی ډي د یو پوسټ لینک کافي کوئ. زه لاندې راځم دوستانو، د خپل دغه لومړني پوسټ لینک کاپي کوم. هر پوسټ چې وي تاسو د یو پوسټ لینک کاپي کړئ. دغه د ما لینک کاپي کړ. اوس به څه کوئ دوستانو؟ بیرته به راشئ خپل موبایل کې همدغه نوټ ته او دغه ځای کې به دوستانو تاسو دغه خپل د پوسټ لینک پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړ دوستانو را به شئ په دغه کې تاسو ته دغه یو نمبریک آی ډي دلته ښکاري. دغه نمبریک آی ډي به دغه ځای نه صرف دغه د خپل لینک څخه به تاسو د خپل نمبریک آی ډي کافي کړئ. نو زه دا ترې کافي کوم. نو دا به تاسو ترې بیله کړئ او دوستانو صرف به تاسو خپل آی ډي څخه لینک څخه دغه نمبریک آی ډي کله دوستانو دا کافي کړه. راشئ په د پورته نوم کې دغه پورته لیکنه کې چې کوم دغه زما نوم راځي، دغه زما نوم به ترې کلیر کړئ دغه ځای نه او دلته به دوستانو تاسو ورته دغه خپله نمبریک آی ډي پیسټ کړئ په همدغه ځای کې. کله چې دا پیسټ کړه هغه نه دوستانو راشئ دا څلور ځلې نه شي په خپل ځای پرېږدئ او د نیم چې کوم ښکاري په د نیم ځای کې به تاسو ورته خپل د آی ډي نوم ولیکئ. که د خپل آی ډي نوم لیکلی شئ، که تاسو بل څه ورته لیکلی شئ. معنا زه ورته لیکم مای مین آی ډي، ما ورته ولیکئ مای مین آی ډي از ما اصلي آی ډي، ځکه زه دا په پیج کې اوس پیسټ کوم. نو کله مې دا ولیکل دوستانو بیرته راشئ او دغه لیکنه مکمل تاسو د دغه ځای را کافي کړئ. کله مې چې کافي کړه دوستانو راشئ فیسبوک ته او زه راځم خپل فیسبوک آی ډي پیج ته راځم. پیج پروفایل په بایو کې دا اوس ورته پیسټ کوم. نو راځم پروفایل ته، تاسو به راشئ خپل آی ډي په د پورته درې ټکو کلیک واخلئ، ایډیټ پروفایل ته ایډیټ اپشن ته راشئ او دلته به تاسو خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ایډیټ کړئ. لاندې راشئ بایو اپشن راځي، بایو ایډیټ کړئ. په ایډیټ مو چې کله کلیک واخیسته اوس دلته دوستانو تاسو همدغه لیکنه ورسره پیسټ کړئ. ګورئ ما پیسټ کړله. تاسو که پورته یو څه لیکنه ورسره لیکئ خپل بایو کې هم لیکلی شئ، که صرف د خپل آی ډي لینک اچوئ هم اچولی شئ، خو دومره لیکنه باید تاسو پرېږدئ چې ستاسو دغه لاندې کومه جمله چې ما ورته لیکلې ده دغه ورسره راشي. په سیو باندې کلیک واخلئ. کله چې سیو باندې کلیک واخیستم ستاسو بایو به دلته سیو شي. دغه د دوستانو زموږ بایو چې دی دلته سیو شو. په دې کې تاسو ته ښکاري چې زما آی ډي ورسره په بلو کلر کې شین خط کې راغله. بیرته راځم خپل پروفایل ریفریش کوم او دلته ګورئ زما آی ډي ورسره راغله. اوس چې کله زه په دغه باندې کلیک کوم ګورئ دوستانو کله چې زه په دغه باندې کلیک کوم اتوماتیک به زما اصلي آی ډي راخلاصیږي. اوس که هر څوک زما پروفایل ته راځي په دغه ځای باندې کلیک کوي اتوماتیک به زما آی ډي ورته راخلاصیږي. تاسو هم کولی شئ خپل د فیسبوک آی ډي په پیج کې خپل آی ډي مینشن کړئ. نو دوستانو که ویډیو مو خوښ وي لازمي در سره لایک کړئ. د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ آی ډي ضرور فالو کړئ. مننه.